درنو دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن غواړم زه تاسو ته یو ډول د تناره کولچې پخې کړم. چې دې کولچو ته بعضې خلک پتیرې وایي، بعضې هم څوکۍ ورته وایي. نو دې کولچو ته پکار دي 6 ګیلاس اوړه، 1 ګیلاس هم بوره، 1 ګیلاس هم تړبې شیدې، 1 ګیلاس هم غوړي او 1 ګیلاس هم تړمې اوبه. البته شیدې او اوبه دواړه باید لږ څه ګرمې تړمې، او یوه دانه هګۍ چې بیا وروسته چې کولچې جوړې کړو په سر یې ورته وهم. او ورته پکار دی یوه قاشقه د چای خوړلو وچه خمیره، او دومره نیمه قاشقه البته د چای خوړلو مالګه، او یوه قاشقه هم د چای خوړلو هیل. البته که څوک غواړي چې د ګلاب اوبه هم ور واچوي، کولی شي یوه غټه د ډوډۍ خوړلو قاشقه ور واچوي. او یوه بله خبره هم باید ووایم درنو لیدونکو، چې تاسې کولی شئ چې ما دلته 6 ګیلاس راخیستي دي، دا سپین اوړه دي، او تاسې کولی شئ چې 1 ګیلاس 5 ګیلاس دا سپین اوړه او 1 ګیلاس هم ورسره د سبوسداره اوړه واچوئ. کولی شئ هغه لا به ښې راسي. 2 وارې ما امتحان کړي دي. نو اوس به دا مواد ټوله سره زه په دې کاسه کې اول حل کړم، او تاسو به راسره یاستئ. بیا به یې نو اوړه لږ لږ ور اچوم. دا مواد مې ټوله په دې کاسه کې واچول، او اوس به یو څه دا حل کړم چې دا بوره لږ څه پکې حل شي.
شی خواږه پاخه کړم باور وکړئ څوک یې نه خوري هم اولادونه مې موږ ټوله دې کلچو ډېر خوند اخلو ډېر ساده ارزانه چا خبره لکه یوه ډوډۍ چې پخوئ خو البته یو څه غوړي او خوندورې نو تر بلې ویډیو پورې زه تاسې دوستان په خدای سپارم روغ جوړ اوسئ او ښې ورځې او ښې روزې ولرئ خدای پامان